زنانه داسې نری جامې واغوندي چې د هغې له نه د هغې غوښه ښکاري. نو ټیک د دنیوي لیول باندې خدا جامو والا ده، خو د آخرت او د دین په لیول بربنډه ده حضور وی. نو زنانه به داسې جامې نه کوي چې د هغې نه دننه بدن ښکاري دومره نری. زمونږ او ستاسو دور کې وګوره د حضور د دې خبرې نه 1400 کاله مخکې د الله نبی خبر ورکړی او اوس زنانه اوس نری جامې اچوي. څنګه چې د سړو نه حیا لاړه دقه رنګې زنانو نه هم حیا لاړه. الله دې مونږ او تاسو ټول حیادار کړي. نو حضور فرمای لکه داسې وخت به راشي چې زنانه به نری جامې اچوي. نو عام د دنیا په پروګرام کې خو یې جامې اچولې دي، خو د آخرت په نظام کې بربنډه ده. نو څه معنا دې ته به دومره سزا میلاویږي لکه بربنډه ښځه چې بازار کې ګرځي. نو دې سره ډېر احتیاط پکار دی. یوه ترجمه د دې حدیث دا ده چې مسلمان زنانه چې د الله او د الله د پیغمبر نه یریږي او دا عقیده او ایمان وي چې ما ته و مرګ راځي او قبر کې به ګیریږم، دا به نری جامې نه اچوي چې د هغې نه بدن ښکاري. دویمه معنا د دې حدیث محدثین داسې کوي، وایي بعضې وخت کې داسې جامې واغوندي چې بدن ترې نه ښکاري، خو دومره تنګ یې واغوندي چې هغې سره د بدن یوه حصه ښکاري. نو حضور فرمایي ډېر کرته دنیا کې یو زنانه جامې اغوستي، د دنیا په لیول خو تنګې جامې اغوستي، پرتګونه دومره تنګ کوي دا زنانه چې هغې سره دا ټول بدن ته وی چې صرف همغه غوښه ده خو رنګ یې بدل دی. داسې قمیص یې داسې اچولی چې ته به وایې چې ټیک ده دا همغه غوښه ده خو رنګ یې بدل دی. نو رسول الله مبارک نه قربان 1400 کاله مخکې خبر ورکوي او اوس زنانه دا څیزونه کوي. نو رسول الله مبارک فرمای زما په امت کې به داسې زنانه پیدا شي چې داسې جامې به کوي تنګې، چې جامې خو به وي خو تنګې به د بدن یو حصه به بیله بیله ښیي، خو د آخرت په نظام کې به دا بربنډی. یعنې څه معنا که کمې زنانه داسې جامې واچولې تنګې چې هغې سره د بدن یوه حصه معلومېدله، نو الله پاک به دې زنانه ته د بربنډې زنانه عذاب ورکوي او دوزخ ته به یې غورځوي. د آخرت په نظام کې دې جامې نه دي اغوستي، د الله پاک نه په دې جامو ځان نشي خلاصول. درېمه معنا د دې حدیث علما داسې کوي چونکې د الله د نبی خبره ده نو دې کې دننه اسرار پراته دي. زه تاسو ته خبرې کوم چې ستاسو دماغ یې علي، باقي دې کې علمي دومره خبرې دي چې هغه ستاسو د دماغو نه بالاتر دي. درېم نمبر علما د دې حدیث ترجمه کوي، وی حضور فرمایي ډېر کرته یو زنانه دنیا کې قیمتي جامې اغوستي، بیش قیمته معنا نریم نه او تنګم نه، ښه صحیح جامې وي او ډېر قیمتي، یو ګز په 12,000 روپۍ علي. نو دنیا نظام خو ځان ته ښایسته کوي خو آخرت ته فکر نه په آخرت کې چې کم سیز په ځای د جامو ودرېږي نو د هغې په پروګرام کې دا بربنډی. څه معنا ده؟ دنیا کې بورکم زبردست دی، د بورکې غم ورسره او د جامو غم ورسره او د پیزار غم ورسره، خو چې کم سیزونه په آخرت کې کاریامت دي د منځ او د روژې او د زکات او د حج او د ذکر او د درود شریف د دې غم ورسره نه، نو د آخرت په پروګرام کې دا بربنډی. لکه څرنګې رونو چې دنیا کې د انسان جامه دا د انسان عیبونه پټوي، نو په آخرت کې د انسان د پاره جامه د ده نیکی دي. نو چې نیکی څومره ډېره کړي نو الله به آخرت کې د رسوایۍ نه ساتي.
او چې نه د دنیا نظام ښه برابره جامې قیمتي اچې او برکه زبردسته او پیزار زبردسته او نیکی طرف ته توجه نه نو رسول الله مبارک فرمای ډیر کرته زنانه د دنیا نظام صحیح برابرای خو آخرت کې وسره نیکی نه نو دنیا د رسوایی نظام ساتي خو آخرت کې به رسوا کی څنګه چې دنیا کې مونږ او تاسو کوشش کو چې زموږ حیا محفوظ شي او خلق دی راته ښایسته وګوري څومره ښایسته جامې اغوستي ښایسته ټوپۍ ده او واسکټ دی او پیزار دی داسې فکر د آخرت دپاره مرونو پکار دی چې آخرت د حشر میدان کې ولاړ یو او موږ او تاسو سره ښه نیک نیک اعمالي نو خوشحاله به یو د عزت څیز خو هغه دی نو د حدیث دا درې ترجمې دریم نمبر په دې حدیث کې مسله موږ او تاسو ته دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعجب د پاره سبحان الله وی چې سړی یو ناشنا څیز وګوري نو سبحان الله به وایي او چې محیب څیز وګوري الله اکبر به وایي چې نعمت وویني الحمدلله به وایي چې مصیبت ورته ورسیږي انا لله و انا الیه راجعون به وایي او چې د ګناه خبره واورېده نو استغفر الله به وایي داسې نه ده چې د خوشحالۍ خبره واوري دی وي استغفر الله ما یو سړي ته سبق وی مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زبردست پیغمبر دی وی استغفر الله ما وی استاد جی استغفر الله بے ځایه دی وی زه خو پیژنه کنه یو لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه یو ځای کې تقریر کو یو سړی ورته راپاسېد وی سبحان الله دومره خفه شه چې بېهوشه شو چا ورته صاحب ولې وی عجبه ده دی مسلمان دی او د سبحان الله ځای نه پیژني نه د سبحان الله ځای خپل دی د الحمدلله ځای خپل دی د الله اکبر ځای خپل دی د استغفر الله ځای خپل دی داسې نه چې څوک درته ووایي الله ډېر لوی ذات دی ته وایي استغفر الله دلته به الحمدلله وایي نو ځای ځای ته به ګورې نو حضور سبحان الله وی سبحان الله څه معنا ده یا الله زه ستا پاکي بیانوم په پاکي بیانولو سره پاکي بیانول دا معنا رونو د آیات ساتي صفات د الله تعالی دوه قسمه دي او دا تفصیل به انشاءالله خپل ځای کې راشي خو صرف ستاسو دماغ کې دا خبره کینوم یو ته صفات ثبوتی وی او بل ته سلبي وی یو داسې صفات دي چې موږ به خپل رب ته هغه ثابتو څه معنا الله همیشه ژوندی دی الله قادر دی الله خالق دی الله رازق دی نو دا به موږ الله ته ثابتو نو دې ته تسبیح وایي ښه دا سبحان الله دا معنا ده سبحان الله دا معنا یا الله چې د کومو صفاتو ته لایق نو هغه موږ ته ثابتو او بعض علما وایي چې نه تسبیح دې ته وایي چې کوم صفات د الله پاک سره مناسب نه هغه د الله پاک نه لرې کول دې ته تسبیح وایي او کوم صفات چې الله سره مناسبي هغې ته تقدیس وایي بعض صفات الله سره مناسب نه دي مثال په طور الله شکل نه لري الله صورت نه لري الله مخ نه لري لاسونه نه لري څوک الله د پاره مخ او لاسونه ثابتوي دا مسلمان نشي پاتې کېدی نو بعض صفات به الله لره ثابتو هغې ته تقدیس وای او بعض صفات به د الله نه لرې کو هغې ته تسبیح وای او څوک دا خبره برعکس کوي څلورم نمبر خبره هغه دا ده چې هر عالم هغه له پکار دی چې دته پته ولګېدله چیرې زما په دې مقتدیانو زما په دې قوم یو آفت را روان دی به د هغې پیله خبر ورکوي
خبر شرطس خو چاته به وای چې دی عالم ته پته چې دا خلک زما خبره مني او که ورته پته وه چې خبره زما نه مني بیا به ورته نه وای که ورته پته ولګي دا خلک زما خبره مني یو آفت او مصیبت ورته پیښېده نو د هر عالم دا وظیفه ده چې ورته وای به او که طریقه ورته معلومه و د بچاو نو دا عالم به خپل قوم ته یا مقتدیانو ته خپل اهل او رعیت ته د بچاو طریقه هم ښایي ځکه رسول الله مبارک ته پته ولګېدله چې فتنې را روانې دي نو ویې فرمایل چې ورشئ بیبیانې را پاسوئ چې منځونه وکړي د غفلت ټیم نه دی نو چې الله ته سوالونه وکړي نو الله پاک به د آفاتو د بلیاتو نه بچ کړي